روحاني امراضو کې یو لوی مرض چې هغه د انسان کړي اعمال د انسان کړي نیکي هغه ضایع کوي باطل کوي ریاکاری مرض ده ریاکاری یو داسې مرض ده چې یو انسان ټول عمر عمل کوي او په هغه عمل کې دکلاوي شهرت وي نوم وي بل تشکارول وي خلکو لپاره عمل کړی هغه کلمنځ وي هغه که روزه وي هغه که صدقه او خیرات وي هغه کړی عمل کړی مهنت دا ټول ضایع شي قرآن کریم کې الله رب العزت سورہ ماعون کې فرمایي فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون دی ویل وعده د ورسره یو حدیث کې دی ویل تشریح دی جهنم په یو کند سره سوی ده جهنم یو کند چې خپل جهنم له یغنا سلور سوواري پورس کې پناه غواړي نو یو تفسیر دی ویل خپل معنا خو هلاکت ته بربادي ده تباہی ده یو مطلب یو تفسیر دی ویل جهنم لوي کندنه مفسرینو کړای ده نو د ریاکار لپاره دی ویل وعید الله رب العزت بیان دغه رقم سوره کهف کې الله رب العزت فرمای فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا کوم سړی چې د الله سره د ملاقات امیدوار ده امید لري چې زبل الله سره ملاقات کوم نو یغه ته پکار ده چې د عمل صالح وکي د عمل صالح اهتمام دی وکي او د دې نه بعد الله فرمای ولا یشرک بعبادت ربه احد الله سره دیغه په عبادت کې دی بل څوک نه شریک کوي دلته شرک معنا مفسرین کوي ریاکاری لا الله سره شریک جوړول ریاکاری یعنی ریاکاری کول دا شرک ده یو حدیث کې خپل نبی علیہ السلام دته شرک خفی ویلی ده ابن ماجه حدیث تیر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای التي هي اخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لکه په تور شپه کې یو تور میژتون یو کمر باندې روان وي څومره پټ وي انسان ته دیغه احساس او ادراک نه کیږي دا ریاکاری دومره پټ شرک ده یو سړی بت ته سجده کوي ښکاره دار سړی ویني دا ریاکاری په دې باندې والله خبر ده دې په حقیقت باندې الله خبر ده بندگانو ته دې علم نه کیږي نو نبی علیہ السلام حدیث مبارک کې دې ته شرک خفی ویلی ده ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای موږ مجلس کې ناس وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی موږ چې کوم تذکرہ او بحث او خبریم شروع دي دجال دی فتنه بارک خطرناک فتنه ده هر نبی خپل امت دار کړی دجال له فتنه نه نبی علیہ السلام مشتراغ پښتنه وکړه په کومه موضوع باندې د تاسو غب شپ روان ده نو مش صحابه ورته ویل چې یا رسول الله مش خو دی دجال په فتنه دیغه بارک مجلس روان ده نبی علیہ السلام ورته فرمایل الا اخبركم باخوف ما عندي اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال او كما قال زد الدجال دي فتنه نم غټه فتنه غټه خطرناک شي تاسو ته ونه شي نبی علیہ السلام صحابه فرمایل ولی نه دی الله رسول وی فرمایل الشرك الخفي شرک خفی پټ شرک شاید ریاکاری الله بیا نبی علیہ السلام فرمایل د قیامت پر ورځ رب العالمین اعلان کوي چې په دنیا کې د چا لپاره عمل کړی وو د خپل عمل بدله دیم له یغو واخلي
نبی علیہ السلام شرک خفی ورته ویل. او په بل حدیث کې دی الله رسول دی محمود ابن لبید رضی الله تعالی عنہ حدیث نو مسند امام احمد کې راغلی دی الله رسول ریاکاری ته شرک اصغر ویلی ده. یو لوی شرک ده یو وړکی شرک ده. شرک اصغر ده ان اخوف ما اخاف علیکم تر ټولو نه زیاته ویره په تاسې باندې د کوم شي چې زه لرم هغه شرک اصغر ده. او شرک اصغر تشریح صحابو ته نبی علیہ السلام کړی ده ریاکاری سره. انسان څومره اعمال کوي څومره په مشکله کوي نفس او شیطان سره مقابله کوي بیا د یو عمل کوي. یو سړی عمل کوي لمونځ کوي روزی صدقه هغه دی الله لپاره نه الله صرف خالص شی خوښوي ذره برابر الله ملاوت نه خوښوي خالص. موږ باندې سبزی وال ته زوم خالص او سبزی غواړو شیدې دکان چې ګورځو خالص شیدې غواړو کپڑے دکان ته ورسو هغه صحیح خالص کپڑا غواړو. نو الله خو احکم الحاکمین ده. بیا دې هغه باره کې بنده څرنګه دا امید لري چې زه یو ملاوټي شی ملاوټ کوم او د الله دربار ته پیش کوم او داوام دا کوي چې دا ما دی الله لپاره کړی. نو ځکه بعض حضرات فرمایي دا تر غټو غټو ګناهونم غټه ګناه ده. دوکه ورکول ده له الله سره دا ملنډي والل دي. نوم دا د چې د تا لپاره کو. من صلى يرائي فقد اشرك من صام يرائي فقد اشرك من تصدق يرائي فقد اشرك. چا چې لمونځ وکړو خلکو ته ښکارولو لپاره خلک مې وبولي ډېر نیک د بزرګ د اشراق کوي اوابین کوي نفلونه کوي اوله رایسي جومات ته. چا چې روزه ونیوله خلکو ته ښکارولو لپاره ډېر بزرګ د نفلي روزې نیسي فرضي روزې نه په هغه کې ریاکاري نشته. چا چې صدقه او خیرات وکړو د الله د رسول فرمان ده دغه سړي شرک وکړو. ځکه چې عمل د الله لپاره پکار ده کوم شی چې د الله لپاره پکار ده هغه د الله نه ما سوا د مخلوق لپاره وکړو. نو ما د قرآن مجید تاسې مخ ته ځکه خلاص کړو دلته الله په سوره بقره کې یو مثال ورکړی د ریاکار. کوم سړی چې خپل مال صدقه خیرات کوي په ریاکاري یې کوي دا ډېر اهم مضمون ده او خطرناک آیت ده. الله رب العزت فرمای یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. خپل صدقات مه خرابوي مه ضایع کوي مه باطله کوي. دو شیان الله بیان کړ د من او د اذى په ذریعه. من شیګړی بیانوي یو ور دي شیګړه وکړه بیا شیګړه په تپې احسان جتلاوي او دوم تکلیف ورکول مسکین ته دا مکوي. الله فرمای کلذي ينفق ماله رئاء الناس لکه یو ریاکار سړی خلکو ته د ښکارولو لپاره دی الله په لاره کې مال ورکوي ولا يؤمن بالله واليوم الاخر او دی په الله او په آخرت ایمان نه لري. یو سړی مسلمان ده په الله خو ایمان لري ځکه خو صدقه کوي په آخرت ایمان لري ځکه خو صدقه کوي. د ده عمل داسې ده چې دی خلکو ته یې ښکاروي مطلب دا د په الله ایمان نشته د په آخرت ایمان نشته چې د دې اجر او ثواب او بدله دا ماته په آخرت کې پیدا کیږي. الله فرمای فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا. دغه مثال داسې ده لکه یو صفا کمرې تیږی او په هغه باندې لږ پوټی راشي ګرز پروت دی په دلې ګډ مې ګډ کې به تاسې لیدلی. د فصل لپاره شن ځکه ضروري ده په سختن ځکه په ګټو کې په کمر باندې په پرشه باندې فصل نه کیږي لکه څرنګه چې په یو تیږه باندې صفا تیږه باندې ګرز پروت او هلته یو سړی تخم اچوي یو شی هم نه راوځي تخم ضایع شو. ریاکار په داسې غلط موقع په غلط جکې خپل مهنت او خپل مال ضایع کوي. دا الله سمجاوي. بل مثال الله دا ورکړی ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحت الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر
وله ذریة ضعفاء. یو سړی د دې باغ د دې کجورو باغ د دې انګورو باغ د په منځ کې اوبه روانې دي، نار روان ده. دا باغ چې کله سر ته ورسېدو او دیم زوړ شو، ګوره یو سړی ځواني که یو فصل سم نه شو بل به راشي، بل به وکړي. ځواني د طاقت لري. الله مثال ورکړی، یو سړی باغ ده ویې کری او دی بوډا ده، یو خدای بوډا ده، کمزوری ده، مجبوره ده، محتاجه ده. دوم وله ذریة ضعفاء، په هغه پسې امید خوره بچیان دي، عیال ده شاته. یو سړی زوړ وي عیال هم لري او د هغه هستي نیستي دغه محنت او دغه باغ او نتیجه څه شی په دغه باغ باندې ټکه ولویږي، تنده راشي، الله دغه باغ تباه کړي. دغه سړي به څه حال؟ د هغه مثال د دې سړي چې دی مالم لګوي، عبادت هم کوي، نیکي هم کوي او د غیر الله لپاره کوي، خالص دی الله لپاره نه دی. نو دی اوس زوړ شو، مړ شو، تر یې بوډا نه، تر یې زوړ نه، تر عیالدار نه غټ مجبوره چې کوم قبر ته ورسېده. القبر صندوق العمل، کوم عمل دی په دې صندوق کې بند کړی ده، په دې صندوق کې به تا ته هغه عمل مخامخ راځي. نو عمل ونه دی الله لپاره. لکه هغه سپین ږیری عیالداره د هغه څه حالي چې د هغه هستي نیستي تباه شي. الله فرمایي دا سړی داسې. موږ لږ په خپل ځانو کې سوچ وکړو، دا د موږ اعمال چې دا موږ یې کوو، خصوصا صدقات او خیرات. یو خو صدقات او د خیراتو موږ خبر هم نه چې صدقه او خیرات څه شته وي. صدقه او خیرات څه شته وي په دې خبر نه وي. چا نه پوښتنه وکړه صدقه او خیرات څه شته وي؟ صرف دوه شیانو ته وي، یو پسو تر غوږه رانیولی او یوه غوا. دا دوه شیان، یو پسو ده یو غوا ده. راځئ وینه تویول شي. او ما بار بار دا مسله بیان کړې، دا صدقه ناروا ده، ناجایز ده. وینه تویول صدقه نسته په شریعت کې. وینه تویول دا عبادت قطعا نه ده. دې ته د عبادت رنګ ورکول یا شرک ده یا بدعت ده. ځکه چې وینه تویول یا په عقیقه کې ده یا په قرباني کې ده، په دریم ځای نسته په شریعت کې. او یا غوا راوله، هغه که د چا پریږي که نه بس هغه ده. کوي د څه شي لپاره؟ هر سړی په دې خبر، هر سړی د خپل ضمیر عدالت ته د خپل عمل بوزي، د الله د عدالت نه مخکې. دا موږ مقابله کوو د پروردګار چې دا د موږ صدقات او خیرات، چې دا موږ صدقات یعنی هغه اوله صدقات دینه، او بیا که د صدقاتو په نیت او د صدقاتو په نوم باندې کوو، نو هغه بیا د الله لپاره نه او د هر عمل د قبولیت لپاره. امام اعظم صاحب خبره ده، وایي 15 لکه احادیثو نه ما 15 احادیث را واخیستل، او دا 15 احادیثو د 15 لکو احادیثو نچوړ ده. په هغه کې یو حدیث دا د بخاري اول حدیث ده، انما الاعمال بالنیات. د هر عمل دار و مدار دا په نیت باندې ده، په نیت باندې فیصله کیږي. ان الله تبارک وتعالى لا ينظر الى صوركم واموالكم. اتاش شکلوته، مخوته، رنگوته، قوموته، قبیلوته، زبوته، اتاش مالوته الله نه ګوري. الله چشته ګوري، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. هغه د تاسو زړه ته ګوري، د تاسو اعمالو ته ګوري. اته په زړه کې څه دی؟ الله تور پسوته برک پسوته نه ګوري، اته زړه ته الله رب العزت ګوري. هغه یو حدیث ده، آخري حدیث درته بیانوم را په یاد شو، د ابو هريره رضی الله تعالی تاسو بار بار اوریدلی او دا داسې حدیث ده، ټول محدثونو بیان کړی ده. امام ترمذی رحمت الله علیه بیان ده، امام مسلم، بخاری، ټول. یو سړی له شام راغی ابو هريره ته او ورته ویل ای ابو هريره درس لګیدل او شاګردان ناس، ای ابو هريره ما ته یو داسې حدیث بیان ک چې هغه تا خپل له نبی علیه السلام نه اوریدلی او په منځ کې بل واسطه نه. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې راځه زه درته بیان. نو بیا حدیث شروع کو چې ما خپل له نبی علیه السلام نه دا حدیث واورید، دا خبره مې واورید. چې کله حدیث شروع کو ابو هريره باندې
زړه راغله زړه له بعد بیهوش شو بیا هوش کې راغله بیا دوباره دغه حدیث بیان کړ بیا ابو هريره خراب شو 3 واری ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې کله به دا حدیث بیانوي دومره به خطرناک اثر کې ولوید او په زړه بس شاګردان ورته ویل چې ته کوم راغلی دی موږ د استاد دی بیړه غر کړه څه پښتنه دي تیر وکړه حضرت ابو هريره حدیث ورته ویل الله رب العزت به د قیامت پورز تر ټولو نه اوله چې د چا فیصله کوي تر ټولو نه اوله ځکه خو ابو هريره به وشکېده حدیث داسې حدیث تر ټولو اوله چې د چا فیصله کوي ابدري نه پري تر ټولو اوله شهید وي الله ورته تاسو میزوانی درکړه موقع می درکړه تاسو وکړو پروردګار ما دي تا پلار کې jihad وک غزا می وکړه تر دې پورې چې زه شهید الله ورته فرمایي چې رښتیا وي تا جنگ وکړو jihad دی وکړو غزا دی وکړه خو دې مال لپاره دې نه د کړي کذبته ایمان لپاره دې نه د کار دې کړی خو دې مال لپاره دې نه د کړي ملائکه دې الله دې خبرې تصدیق وکړي ټول ملائکه به وي چې دروازغن د درواغ وي الله به ملائکه ته وي چې شیخ مبه پړ مخه جهنم ته ورواچ پړ مخ عمل سمرو شهید سوی دی ویني دی الله لپاره توي کړی نتیجه شاید پړ مخ جهنم ده بیا به الله رب العزت سخیداد راو بولی سخی براو بولی اجي جواد خان براو بولی الله ورته مال می در کړو یا الله ما خو دومره پښتوګان لال کړ دومره غواوی میرا وستلې چالته به میلمه راغله نو ما به پښتوګان راولي وای چوي ما خو دومره سخی ولما زه په خلکو کې سخی جان مشهور وم الله ورته وی کذبت دا فعلت ليقال انك جواد غټ سخی ده او تا ته په دنیا کې ویل شو ملائکه پړ مخه جهنم ته ورواچي بیا به عالم ملا صاحب راځي قاری صاحب راځي یغه ته الله وی قران می در کړو علم می در کړو یا الله ما دې تلاوت کو ما دې خلکو ته بیانونه کول دې می دې تا دین ورسو دې می تبلیغ الله به فرمای کړی دی خو دې مال لپاره نه دې لپاره چې خلک وی څومره غټ عالم ده څومره غټ قاری ده او هغه ته په دنیا کې ویل شو بدله ته ملاوه شو ملائکه ته الله فرمایي چې پړ مخه جهنم ته ورواچي بیا نبی علیہ السلام فرمایله ابو هريره دا 3 هغه خلق دي چې د دوی باندې به الله د جهنم افتتاح کوي د جهنم افتتاح د قیامت افتتاح په دوی به الله ور تازه کوي د جهنم خرامو چې لرګي دا به ولا دا 3 نفر جوړي عملونه څومره اوچتي د غرو غوندي اسمانو ته رسیدلي او نتیجه شراغله چې هغه اوله جهنم دی بارک نو کوشش دې په کار ده خپل عمل دی الله لپاره عمل دا شي پټوي بزرګان ویل ک خپل ګناه چې پټوي بیا سړی لرياکاری بچ کیږي صرف دی الله لپاره په پټه باندې صدقه کوي ټول دې پسو په غوښ کې ممنډي نغدې ورکي پټي ورکي عزیز ته ورکي مسكين ته ورکي حتی لا تعلم شمالو ما ينفق يمينه دا شي ورکي چې دا چپ لاسم نشي خبر چې دا شلاس چې شای ورکړه دا سي سړی تعالی د عرش سورې نصیب کړي نو الله رب العزت دې مشټول ته اخلاص عمل نصیب کړه او د هر قسم ریاکاری نه دی الله دې مشټول حفاظت وکړي